د ژوب د کلي ولاکرم اوسیدونکی تورزن افغان له تیر یوه کاله راهیسې د خپل کلي په غرونو او رغونو کې د پخوانیو ژویو پاتې شونې یا فوسیلونه راټولوي. د ډېره وخته دا شوق لرلی، خو اوس دا یو کال راهیسې ما یو مخامخ ور اړولی دی. نو اوس د یو کال راهیسې داسې را معلومات چې موږ ډېر شان او ډېرې نمونې او ډېر انتیکه ژوي فوسیل زموږ راغونډ کړي دي، ستاسو مخې ته پراته دي. هغه پخواني ژوي چې تر خاورو لاندې سي د زرونو کلونو په تېرېدو سره د کاڼي په شکل کې خوندي سي چې پاتې شونې یا فوسیل بلل کېږي. تورزن افغان د دغو پاتې شونو کلکسون په خپل کور کې خوندي کړی دی چې وخت ناوخته یې ګوري او ځان پرې پوهوي چې څه یې راټول کړي. دی ځینې موږ ته هم راښیي. من یریږي په زموږ وطن کې دلته زموږ په کلي کې په ځینو علاقو کې بالکل د دې ته یو شی نه. ایمونایټ ورته وایي. دا په دنیا کې اوس ارزښت هم لري، قیمت هم لري او ژوندی ژوی دی. د دې اوس دا فوسیل زموږ سره په دې شکل کې پراته دي. اوس لکه دا د ماهي سر په کلاټ شکل کې، یعنې په فوسیل شکل کې له موږ سره باندې پروت دی. دا د یو ځناور د ملا د هډ یو بند پروت دی. دا د سټار فیش غوندې د سمندري یو ژوی دی. اوس هم د بر اعظم استرالیا د فرانس په یو جزیره کې په اوبو کې په ژوندي شکل کې شتون لري. کارپوه ډاکټر محیب الله په فوسیلونو کې له برطانیې څخه ډاکټورا کړې او په دې اړه یې ډېرې څېړنې کړې دي. هغه وایي د تورزن افغان د فوسیلونو دغه ټولګه د سمندري ژویو ده چې په میلیونونو کلونو قدامت لري. دا بنیادي طور پر میرین فوسیلز دي. دا د کوم د ژوب میرین راکس دي له هغو سره اخیستي دي. تر ټولو زاړه راکس هغه 2.5 میلیون یعنې 50 کروړه او تر ټولو چې ینګر یعنې د کم عمر ډبرې دي چې میرین ډبرې چې یعنې په اوشن کې جوړې شوي دي، په سمندر کې جوړې شوي دي، هغه تقریبا 50 میلیون کاله دي. نو له هغه زه دا اندازه ده چې دا د کروړاو کلو زاړه دغه دي. د تورزن د فوسیلونو په ټولګه کې ایمونایټ، بایوالز، ګیسټوفورډز، کورلز یا مرجان ډبرې، ارکانوډایمز، سیارچینز، سټارفیش او ډیری نور فوسیلونو شامل دي. د پاکستان د جیولوجیکي سروې بلوچستان ډایرکټر خاور سهیل په خبره د تورزن فوسیلونو پخوانی جیولوجیکي تاریخ لري. تورزن بائی بہت زیادہ اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے. موږ د تورزن ورور ستاینه کوو ځکه چې د ډیر خوندور کلیکسیون راټول کړی دی. د چې څومره هم فوسیلونه راټول کړي دي دا انورټیبریټ فوسیلونه دي چې له سیمنټري ډبرو څخه یې موندلي دي. نو تاسې له دغو ډبرو داسې وګڼئ چې پخوا د بلوچستان په 3 برخو باندې سمندر و. بلوچستان کې 3/4 حصے په پہلے سمندر ہوا کرتا تھا. د تورزن په وینا هغه به د فوسیلونو د راټولولو دې لړۍ ته دوام ورکړي او غواړي چې بیا یې د میوزیم په بڼه خوندي کړي. زه ځان د کور کې د دې یو میوزیم جوړول غواړم چې راسره پراته وي، خو بیا یې که څوک را سره د علم په توګه وړي، مختلفو پوهنتونونو له ډیپارټمنټونو له او اکیډمیانو ته او د ریسرچ لپاره څوک کار کوي، هغه سره باید دوی ته پراته دي، دوی ته هر وخت کې وړلی شي، په دې ریسرچ کولی شي. د کارپوهانو په وینا د تورزن افغان په موندنو کې د هغو ژویو فوسیلونه شامل دي چې یو وخت په سمندرونو کې وو او بیا د کاڼو په شکل کې فوسیل سوي دي. حمید الله ستوری شیرانی، DW ژوب، بلوچستان.